السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بل نوی ولاګ د ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ روغ یاست. د روژې ماښام دی، د روژه ماته بعد نو راوتلی یم، باران هم اوري ماشاءالله ښه ښایسته. نو ما ویل یو ولاګ به وکړم او خدای دې وکړي چې خوښ مو شي. راځئ ولاګ به کوو، ځینې ځایونه به په پښو ځو، ځینې په موټر کې، ځکه که ډېر په پښو وګرځېږو یا کېدای شي باران مو لانده کړي، نو ځینې ځای چې امکان وي په پښو به ګرځو، او چې باران مو لندوي بیا په موټر کې ګرځو. نو راځئ د ولاګ په طرف. دا هم بس اینو مینه د باران اوري، روژه ماته بعد نو داسې به ما یو ګړی په پښو باندې قدم وو، تاسو به هم راسره وګرځوو چې هم روژه یې هم باران یې، بیا نو په د باران کې قدم وهل ډېر ښه خوند کوي. داسې تر یو ځایه پورې په پښو ولاړ شو. بس نو خدای دې وکړي چې تاسو خوند ورباندې واخلئ او یو انجوای مو شي، ځکه باراني موسم کې بیا ښه خوند کوي چې څوک په پښو ګرځي. دا هم تقریبا دغه روډ سیده تللی دی دومي په وارې ته. رش کشم دی ځکه د باران سره بیا خلک راوځي. یو خو عموما دا ډېر وخت باران نه و سوی، اوس نو د پسرلي پای دی او بارانونه شروع سول. اخري کې خدای مهربانه دی، کال به آباد شي. اکثره د شیرنخودو والاو دغه درېږي پر دې ساحه باندې، که روژه د خلک وږي کېږي وروسته بیا یو ناشته ماشته پر کوي. ماشاءالله سلام علیکم، خیر یاست؟ خیرات دی؟ جوړ یاست؟ دا نو بیا د خلک وروسته ناشتې ته راځي، ناشته ماشته کوي. باران ماشاءالله داسې زور نیولی دی لکه ژمی چې بیخي هېڅ د پسرلي د باران چم نه کوي. داسې به تر یو ځای پورې بیا په پښو ولاړ شو. بیا د شیرنخودو ګاډۍ ماشاءالله دی هم ښه شیرنخودو شان لري. اکثره دا موټران چې تاسو وینئ دا اکثره د ګاډیانو ته ولاړ دي، بس یو ناشته ماشته کوي، بیا نو د پېشلمي پورې بیا بانډار ته کش ورکوي. باران بیخي لوند کړم.
ځکه باران تیز دی سړی لوندوي. تیز اوري داسې به تر یو ځایه پورې په پښو ولاړ شو. خدای دې وکړي چې دا لینز باندې باران ونه سي چې دا ویډیو خرابه کړي. دا نو اکثر هغه دوکانونه دي د سړک د غاړې چې بس هلته خلک سوداوې ځینې کوي. باران هم ډېر تیز اوري. یو وخت به کوشش وکړو چې په پښو باندې وګرځېږو څو باران مو لانده نه کړي. که چیرې باران لانده کړو نو بیا به نو موټر ته وخېږو. دې باران احساس خو زه کولی شم چې څونه خوند کوي نو په تاسې نه پوهېږم چې تاسو ته به خوند درکړي که یا چې هم روژه یې هم باران یې نو بیا ډېر خوند کوي. بغیر د جمعې دونه رش نه وي نو ځکه دا د باران سره اوس دا رش زیات شو. خلک ډېری راځي ځکه باران خلکو سږ کال په ژمي کې هم چندانې خوند نه دی پرې اخیستی. نو مایانو په وارې ته راورسېدم. ښه باران دی. بغیر د جمعې ماشاءالله ښه رش جوړ شوی دی ځکه دا د باران برکت دی. خلک ټول راوتلي دي. خوندور باران اوري. تاسو به وینئ چې دا هم فریز جوس. دا هم یو لوغو ځایو چې دی زما د فیورټ جوسانو څخه. دا ماشاءالله داسې ښایسته جوس لري چې په ټول ښار کې جوړښت یې نشته. هغسې ښایسته شاورما هم لري. که چیرې هغه وخت راغاست مایانو پر فواره یې ادرس دی بیا یو ټیسټ وکړئ. ډېر خوندور جوس او شاورما لري. ماشاءالله باران خو وینئ. باران خو ماشاءالله داسې ښایسته اوري. دا مایانو فواره ده. دا په مایانو مشهوره. دلته دا 2-3 مایان دي په دې فواره کې. نو خلکو بیخي په مایانو مشهوره کړې ده د مایانو په فواره باندې.
دا هم د پیالې چوک اکثره چې په عینو مینه کې اکثره فواري و چوکونه دا چې خلک په خپله مشهوره کړي بس دې چوک ته خلکو خپله یو نوم ورکړی دی د پیالې چوک ورته وایي پر ځینو بیا د بل شي نوم ایښی ځینو بیا مشخصات چې ورسره یي بس هغه نوم ورباندې ږدي باران هم ماشاءالله ښه ډېر اوري اوبه هم ډېرې دي ډېرې اوبه راغلي دي چې به وینئ دا لاندې وینې چې بهیږي ځکه تقریبا 5-6 ساعته کېږي چې دوامداره باران اوري نو زه هم ډېر وګرځېدلم بیخي باران لوند کړلم چې لوند کړی یم لکه لمبېدلی چې یم باراني موسم دی روژه او باران ډېر ښه خوند کوي مخامخ کندهار سوپر مارکیټ دی ماشاءالله ډېر ښایسته پمپ دی الحافظ پمپ باران هم اوري ښه خوندور دا و د نن ورځې ولاګ خدای دې وکړي چې دا باراني ولاګ مو خوښ شوی نو تر یو بل ولاګه پورې چې بیا ستاسو سره وینم نو ما ته راکړئ اجازه د الله په امان او په تلو تلو کې چینل هم سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره ولیکئ ډېره مننه د الله په امان ښه وخت